صحابه کرامو سبق د حضرت عائشه رضی الله عنها نه زده کول کنه؟ تاسو جواب راکړئ. تاسو زما په خبره باندې پوهیږئ؟ شکر. وایم صحابه کرام د عائشه مور رضی الله تعالی عنها شاګردان ول کنه ول؟ نو چې علم نه وي نو شاګردي کوم ځای نه راغی؟ که د زنانو په تعلیم باندې مسلمانان قایل نه وي نو د عائشه رضی الله تعالی عنها د علمیت او فقاهت نو او محدثینو لیکلی چې اکثر داسې موضوعات او مسائل سته په دین کې که عائشه نه وی رضی الله عنها دا ټول امت په ظلمت او په تاریکي باندې به و. د عمر غونده کې رضی الله تعالی عنه، د علي غونده کې رضی الله تعالی عنه، د عثمان غونده کې رضی الله تعالی عنه، هغه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه مسائل پوښتنه کوي، تپوس کوي او ما وراء الحجاب جواب ورکوي. داسې نازک مسائل هغه زه مناسب نه ګڼم چې دلته ووایم، تاسو ته معلومیږي. نو چې په فقاهت کې مخکې وه نو زمونږ اسلام مونږ ته دا درس راکوي زمونږ خویندې، زمونږ میندې، زمونږ لوڼې هغوی د خپل تعلیم حق لري، د میراث حق لري، د حریت حق لري، خو چې کوم اسلام شرایط وضع کړی دی د هغه اصولو مطابق. نو تاسو راته وایئ چادري سوځول دا تمدن ده؟ تاسو زموږ مشران یاست، دا تمدن ده؟ یا یو پړونی یا چادر یا لوی ساعت دا سوځول دې ته تمدن؟ دا خو د تمدن انسانیت نه هم بهر ده. خو لیکن سره د هغې نه ستاسو بچان چې موږ ستاسو اولاد یو دونه حوصله مونږ وایو چې د دوی مفکوره چا غلطه